السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا شوګران دی، شوګران لاندې چې کوم اډه ده جیپونه خېږي، قسم جیپونه دي. تاسو ټول کتئ موږ دغه جیپ سره اوس خبره وکړه، بره 8 کیلومتر مزل دی، په دغه جیپ کې انشاءالله اوس بره خېږو او تقریبا ډېره سختي وکړه. 2500 روپۍ باندې ما اخري فاینل ورسره ډن کړه او بله ډبه هم چې کومه کیري ډبه هغه به چې دی موږ ته رخېږي، خو هغه به همداسې خېږي او دغه جیپ کې زه اوس ورخېږم. بل ملګري جیپ راغی انشاءالله. ښه اوس موږ چې دی جیپ کې کېناستو، دغه ملګري دي او انشاءالله خیره بس روانېږو. 7 کیلومتره سفر دی. استاد هم داسې موږ سره ناست دی. دا بهر نظاره ده. دغه به سفر روان شو د خیره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا چې دی زبردست جیپ دی ماشاءالله. په دې کې اوس روان شو. محمود صاحب تاسو فیل کوي په دې کې؟ ډېره خوند کوي که نه؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. زه محمد حسنین ښه مې پېژنې ماشاءالله، ډېر بهترین په عمر کې او په ژوند کې پیله زه به داسې جیپ کې رالم او سفر کوم. الله پاک دا سفر بې خطره کړي او ډېر د خوند نه ډک سفر دی ماشاءالله. ملګرو سره یم، ښکلی جیپ دی او دا جیپ چې دا جاپاني جیپ دی او موږ سره 8 کیلومتر چې کوم سفر دی دا په 2500 روپۍ باندې کړی دی. ډاکټر صاحب دی وړو کې ګیر کا صاحب تاسو یې نه جی بس خلاره ډېره خطرناک ده او دا مفتی صاحب چې کوم دی کنه دا وې تاسو بس غپ لګوي او لوگ نہیں آ سکتے صاحب تو بالکل فراز کو نہیں جاتے ہو فراز کو نہیں جاتے. دا موږ د شوګران په دې سر باندې روان یو. ډېرې غټې غټې نښترې دي، لاندې زړه خرابېږي ورته او ډېرې عجیبه نښترې دي، ډېره زیات هایټ دی. تقریبا 10,000 فیټ چې دی دا اوچت دی، 10,000 فیټ او بس ډېر ناشنا نظاره ده او ډېر زبردست جیپ دی. تاسو دا موږ جیپ کتی شئ. که نه